بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، رب تعالی دې ټول روغ جوړ اوسئ. خوشبختانه ودان ایف جی په نوم باندې موږ یوټیوب چینل جوړ کړی و چې خوشبختانه بیګا شپه یوټیوب چینل یو کې سبسکرایب ته ورسېده. قدرمن ملګرو، په دې یوټیوب چینل کې به انشاءالله موږ را روان وخت ډېر پلانونه لرو چې د هغې پلانونو د نګاه څخه به کلتوري برنامې اوسي، ورزشي برنامې اوسي او مشاعرې هم اوسي. د هېواد هغه ښکلاګانې چې تر اوسه چا کتلې نه اوسي، موږ به انشاءالله د دې چینل د مخې نه را برسېره کوو. او ډېر په دې کې یو بله هم برنامه لرو چې د خوړو په تړاو باندې چې هغه رستورانتونه ښکلي خواړه برابروي چې تاسو نه یې کتلي اوسي، تاسو به د دې یوټیوب چینل د لارې نه کتلی شئ. او په روستۍ کې د کرسپي رستوران عمومي رئیس رشید احساس څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ دغه یوټیوب چینل لپاره د کریک او دغه پروګرام برابر کړی چې نن ورځ سره یاران راټول شوي یو. د تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه او یو خوږه مجلس هم جوړ کړی چې سره راټول شو تر څو یو بنډار جوړ کړو. احساس صاحب تاسو څخه ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو آباد. تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه، آباد اوسئ. احساس صاحب تاسو څخه به مو واورو که څه لیدونکو ته وړاندې کوئ؟ زه به لیدونکو ته دا ووایم چې کرسپي ستاسو خپل ځای دی، هر کله راتلی شئ چې څومره مېلمانه در سره راشئ، زموږ د خوړو نه په ارزانه قیمت باندې خوند واخلئ. بالکل درنو لیدونکو، کرسپي رستوران واقعیت هم ډېرې ښکلي خواړه برابروي او ډېرې ښکلی ماحول یې جوړ کړی چې تاسو به په ویډیو کې وګورئ. د دوی ادرس هم سپین غر رستوران ته، سپین غر هوټل ته مخامخ کرسپي رستوران، کابل جلال آباد عمومي سړک باندې پروت ده. د دوی څخه هم ډېر زیاته مننه کوم، نه یوازې چې دلته یې موږ نازولي، موږ ته یې پروګرام جوړ کړی. دلته چې هېواد ته ننګرهار ولایت ته چې کوم اتلان راځي، ملي لوبغاړي راځي، دوی ورته دغه شان پروګرامونه جوړ کړي. د تاسو ټولو ملګرو څخه هم ډېره زیاته مننه او کورودانۍ کوم او بس هغه د خیر او برکت دعا هم وکړه
او د دعا نه وروسته به دغه کیک هم کټ کوو. راځئ را سره پکې برخه واخلئ. زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ټولو راغلو درنو ځوانانو ته پښتنه مینه او سلامونه وړاندې کوم. ستړي مه شئ، هر کله راسئ. په دویم قدم کې د ودان AFG یوټیوب چینل له رهبري غړو څخه ډېر زیات کور ودانۍ او منندویي کوم. کور ودان چې یو نوښت یې وکړ. زما په آند باندې ځوانان باید په شته امکاناتو نه ګټه واخلي، لاس په کار سي، مایوسه دې نسي، ناهیلې دې نسي. کوم امکانات چې د دوی په لاس کې دي باید د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي، چې له هغې له جملې څخه حضرتي صاحب دی، جناب سادات صاحب دی، له خپلو شته امکاناتو څخه یې ګټه پورته کړله. په دې کې ډېرې مزایاوې دي، ډېرې ګټې دي. یو دا چې دوی په خپلو خبرو کې ویلې چې موږ هغه سیمو ته ځو، د جانان وطن هغه سیمو ته ځو چې چا تر اوسه لیدلی نه یې دی لیدلی. له د هغې لیدلو څخه به موږ برخمن شو. همدارنګه مشاعرې دي، کلتوري برخې دي، ډېرې نورې برنامې هم لري. نو موږ دوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو، کومه تشه چې پر موږ ډکېږي موږ به د دوی تر شا ولاړ یو، د دوی حمایه به کوو، د دوی ملاتړ به کوو. او په آخر کې د رستورانت او درون مسؤل څخه له دوی له اداري پرسونل څخه له ټولو څخه منندویي کوو چې دغه ځوانان یې ونازوو، دغه ځوانان ستایي او د دوی هغه حمایه او ملاتړ کوي. کور مو ودان. خدای مو سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، هیر مو نشي، موږ د ودان AFG یوټیوب چینل ترڅنګ د ودان پروډکشن باندې هم کار روان کړی چې ستاسو د کاروبار تجارتي او غیر تجارتي اعلانات موږ کوو، په ښه شکل سره کوو. د دې ترڅنګ سپانسر هم کوو. تاسو موږ وڅارئ، زموږ یوټیوب چینل کوم نه یې سبسکرایب کړی، همدا اوس سبسکرایب کړئ. تاسو څخه راتګ څخه ډېره زیاته